ملګرو دغه د مایپر سیمه ده، خو زه دومره ډېر بلد نه یم. ببرک احساس هم را سره دی. دی به راته ووایي چې دا کومه منطقه ده او معلومیږي چې ښکلې ده، خو نور څه کمال لري دغه منطقه. احساس یې دا خو د مایپر اصلا سیمه ده او سرک دی که نه. او د دې یو خصوصیت دا ده چې کله چې د جلال آباد نه راځي نو حلقوي یا اصطلاح دغه سرک دایروي چې ته به د غره په سر وخیږي باید، یعنی دا سرک داسې د ځمکې نه تاویږي چې د غره سر ته رسیږي، بیا نو سیده کابل شروع کیږي. او د دې ساحې نه ته تصور کولی شي چې کابل د جلال آباد نه څومره جګ واقع شوی او د بحر د سطح نه څومره لوړ دی. یعنې معنا ده چې اوس مونږ چې له کابل روان یو، مونږ په لوړ نه ځو، مونږ په ځوړ ځو، لاندې ځو. مونږ د کابل نه چې روان یو نو مونږ کته کېږو د دې غره ګورې، همدا اوس د غره په څوکه کې یو تقریبا که نه ګورې، او لاندې ځو ځمکې ته. صحیح. نو دا معنا ده چې که چېرته یې داسې یو تونل تېر کړی وی ډېره به اسانه شوې وای نه؟ دا به ډېر اسانه، خو دا روسانو ډېر په یو خاص انجینري او بس اصطلاح آرکیټکټ یا مهندسي باندې دا سرک جوړ کړی چې ډېر، یعنی حتی د سالنګ نه دا سرک ډېر یو خاص او د انجینري او مهندسي له مخې ډېر بېنظیر او یونیک سرک دی. نو ته خو په دې لاره باندې ډېر تللی د ځوانۍ په وختو کې، دا به لاره به خطرناکه وي خصوصا په ژمي کې؟ دا ډېره خطرناکه لاره ده په ژمي کې مخصوصا. اصلا د کابل جلال آباد لاره یو وخت ما په لکه واشنگټن پوسټ یا کوم اخبارو د امریکا هلته یو مقاله لوستله وه چې وایي د دنیا د خطرناکو لارو نه یو هم د جلال آباد کابل لاره ده چې ډېر مرګونه او ډېر ټکرونه او ډېر ترافیکي حادثات په دغه لاره کې پېښېږي. خو په ژمي کې به نور هم خطرناک وي، ژمي کې به نور ځکه دلته موټر به ښویېږي که نه؟ واورې به مطمئن دلته ډېرې ژمي کې؟ ډېره واورې، ډېر زیات. وینې هغه پاس سړک نه موږ راکوز شولو نه لاندې، او نور هم پسې کوزېږو. ښي لاس ته وګوره، لاندې کوزېږو هغسې. لاندې کوزېږو ښکاري درته سرک. او دغه دی، معلوم شو. او بل خطر یې دا دی چې دا غټ موټر هم دلته ډېر دي. اوس دا ګورئ، او دا لوی موټر دی، مخکې لاره نه معلومېږي په دې کږلېچي کې. دا غټ موټر کولی شي صرف د شپې لخوا دغه لارې کې حرکت وکړي. ځینې بیا د ورځې هم په دې لاره ځي، مګر اصولا دوی اجازه نه لري. وګوره پاس وګوره، هغه ځای نه کته شو، هغه ځای نه موږ راغللو او داسې لکه مار چې وي داسې مارپیچ هغه دی سړک دی. دوستایی که قدم ما هستن، ما طرف جلال آباد میریم، منطقه مایپر است و این سرک مثل مارپیچ از کابل که میاین به طرف جلال آباد به طرف پایین میره، به طرف به اصطلاح سعودی، و فعلا ما میرسیم به نقطه آخری همین سرکی که با دیگه ممکن که هموار شود. استاد همونطور است نه؟ بله. بعد از چیز پایین شدیم، از کو پایین شدیم.